خوب ګولۍ مو د خوله، پوزې او سږو په سرطان اخته کوي. السلام علیکم ګرانو کتونکو. روغتیایي کارپوهانو او څیړونکو ویلي چې په ټوله نړۍ کې په لکونه هغه انسانان چې د خوب ګولۍ استعمالوي د سرطان او تومور په څیر په وژونکو ناروغیو اخته کیږي. د دغې څیړنې چې د انګلستان، فنلنډ او ناروې روغتیایي کارپوهانو په وسیله ترسره شوې پر بنسټ د خوب ګولۍ د انسان په روغتیا منفي اثر کوي او په بدن کې د مختلفو ناروغیو میکروب ژوندي کوي. د دغې څیړنې پر بنسټ د خوب ګولۍ په بدن کې د سرطان تولیدونکي حجرات فعال او خپروي. د روغتیایي څیړونکو په وینا د 10,000 خوب ګولیو استعمالونکي کسانو له څیړلو وروسته معلومه شوه چې د خوب ګولۍ انسان د خوله، پوزې، هوا اخیستلو، نل او سږو په سرطان اخته کوي. د څیړونکو په وینا هغه کسان چې په زیاته اندازه او اوږدې مودې لپاره د خوب ګولۍ استعمالوي د هغوی د بدن دفاعي سیستم کمزوری کیږي او ډیر ژر به په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. هغه کسان چې په دوامداره توګه په اونۍ کې 2 ځلې د خوب ګولۍ استعمالوي په هغوی کې په سرطان د اخته کېدو خطر نسبت عامو خلکو ته 2.5% زیاته وي. 3 کاله او یا له هغې څخه زیاتې مودې لپاره د خوب ګولۍ استعمالول په سرطان د اخته کېدو خطر 3 چنده زیاتوي. د انګلستان یوې روغتیایي ادارې د دغې څیړنې په جواب کې ویلي چې اوس د دغې څیړنې په اړه قضاوت له وخت وړاندې عمل دی، خو بیا هم ټول روغتیایي کارپوهان په دې سره متفق دي چې د خوب ګولۍ د انسان په بدن کې د ځینې اساسي بدلونونو لامل ګرځېږي. د یوې روغتیایي راپور پر بنسټ له 2005 کال څخه تر 2015 کال پورې 840 لکه کسان د سرطان له امله مړه شوي چې د روغتیایي کارپوهانو په وینا دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی. روغتیایي کارپوهانو او څیړونکو په وینا انسانان کولی شي له ځینو ناوړو عادتونو او غیر صحي خوړو څخه ځان ژغورلو په مرسته د دغې ناروغۍ څخه مخنیوی وکړي. دوامداره ورزش د سرطان خطر په له منځه وړلو کې تر هر څه غوره او مثبت اثر کوي. که غواړئ دا رنګه نور معلومات وګورئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.